نو یو پلار چې په کورنۍ کې په خپله لمونځ کوي هغه خپلو اولادونو ته هم په لمانځه باندې امر کولی شي. یو مور چې په یوې کورنۍ کې د لمانځه پابنده وي هغه د کورنۍ نورو غړو ته په ځانګړې توګه خپلو اولادونو ته هم د لمانځه ښوونه کولی شي. خو پلار چې لمونځ نه کوي او مور چې لمونځ نه کوي نو هغوی به څنګه خپلو اولادونو ته په مانځه باندې امر وکړي او د مانځه ښوونه ورته وکړي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. الله رب العزت دې زمونږ په کورنیو کې زمونږ مشران د مانځه پابند وګرځوي. کله چې زمونږ مشران زمونږ په کورنیو کې د لمانځه پابند وګرځېدل نو کشران به د همدغو مشرانو نه رنګ اخلي، هغوی به هم لمونځ کوي. تاسو به لیدلي وي په خپلو کورنیو کې کله چې یو مشر په لمانځه درېږي ډیر وړوکی ماشوم د کال یو نیم کال او د 2 کلو راځي هم د ده تر څنګ درېږي. کم څه چې دا مور یا دا پلار کوي دا ماشوم هم ورسره ترسره کوي چې د همدغه وخت نه دا مانځه سره آشنا کیږي، د مور او پلار نه رنګ اخلي چې مور لمونځ ونه کړي پلار لمونځ ونه کړي په هغه کور کې له سره لمونځ نه وي نو ماشومان به څنګه زمونږ لمانځه سره عادت شي او څنګه به مینه او محبت لمانځه سره پیدا شي. په کومې کورنۍ کې چې لمونځ وي هلته برکت وي، په کومې کورنۍ کې چې لمونځ وي هلته د الله رحمت وي، په کومې کورنۍ کې چې لمونځ وي هلته اتحاد او اتفاق وي، په کومې کورنۍ کې چې لمونځ وي هلته خوشحالي وي، په کومې کورنۍ کې چې بالماضي وي لمونځ نه وي هلته برکت نشته، هلته د الله رحمت نشته، هلته اتفاق او یووالی نشته، هلته خوشحالي نشته. نو ګرانه پلاره تا ته وایم، درنې مورې تا ته وایم، همدا اوس مې چې خبرې اوري چې ستاسې په کورنۍ کې ستاسو د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه ستاسو اولادونه څومره د مانځه پابند دي او څومره د مانځه پابند نه دي. الله رب العزت به تاسو نه د آخرت په ورځ د دوی په اړه بیا پوښتنه کوي. همدارنګه الله رب العزت فرمای فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. بیا کله چې له لمانځه څخه وزګار شئ نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوئ، او کله چې ډاډه شئ نو پوره لمونځ ادا کړئ. فَإِذَا اطْمَنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندي سره پر مؤمنانو لازم کړی شوی دی. د مانځه د وختونو خیال به ساتئ. ورونه هم بېغوره دي خو خویندو کې دا بېغوري ډیره زیاته ده. اول دنیوي کارونه سر ته رسوي، د هغه نه وروسته بیا لمانځه ته درېږي. خویندې او میندې چې زما خبرې اوري ځان سره د پخپله حساب وکړي چې د سهار لمونځ دوی په کم وخت کې ادا کوي، د ماسپښین لمونځ دوی په کم وخت کې ادا کوي، د مازیګر لمونځ دوی په کم وخت کې ادا کوي، د ماښام لمونځ دوی په کم وخت کې ادا کوي. لمانځه ته مه وایه چې زه کار لرم، بلکې کار ته ووایه چې زه لمونځ کوم. دا کم دنیوي کارونه چې تاسو ترسره کوئ د دې په اړه الله درنه پوښتنه نه کوي، خو تاسې چې لمنځونه بې وخته کوئ د دې په اړه بیا الله درنه پوښتنه کوي. دغه راز درنو اوریدونکو، هغه څه چې د سینې په پراختیا او د اندېښنو په لمنځه وړلو کې ستر رول لري هغه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي. الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ای مؤمنانو پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام درود او سلام ووایئ.
لدينا مخکې الله وی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. همدارنګه په حدیث کې راځي